چې د محبت ارتقا څنګه کېدی شي چې په سوینې د خپل رور هم سکی شم هغه جنۍ د بل چا څنګه کېدی شي. ډېره زیاته مننه چونکې زه به صرف یو څو خبرې وکړم. زه به غزل نه ویم. اول خو درمان صاحب ته په کتاب باندې مبارکي ویم. الله دې وکړي چې څنګه درمان صاحب په ځوانۍ کې مونږ ونازو داسې نور ځوانان مونږ په ځوانۍ کې ونازو. بل کمپیر ته دا یم دا علاقه ده چې ته په خپله صدر نه یې چې د صدر صاحب خبره ته صرف په سټیج باندې کې کښېنو هغې کې دونه سختي راشي. صدر صاحب زموږ په خپله خوږ دی خبرې نرمې دي خو دا کمپیر والا هسې داسې لچه غونته کې ورکړي. دلته چې دی زموږ د ډېر لرې نه ملګري راځي. اوس که مونږ ته شي مونږ سره خو نوی انتخاب نه نو لکه زاړه شعرونه ویل خوند نه راکوي. خو دې کې داسې ملګري چې هغوی سره کشران راغلي داسې ملګري چې هغوی ورته هسې کریډونه مات کړي چې یاره داسې پروګرام لزو بیا چې هغه کینو جو زمونږ کمپیر صاحب ورته داسې یو سخته غونده کې خبر راولي. نو زه خو په خپله چې دی نو دا خبرې که چېرته ماته وشي نو زه یې نشم برداشت کولی ځکه چې زما سره زه په خپله کار څونه کشر یم خو ما سره نور کشران ملګري هم زما نه راغلي دي. نو که دا خبره ماته کېږي نو زه د هغې باقاعده به بیا دلته احتجاج کوم. نو صرف کمپیر زما دغه خواست دی. نور ملګري دې کوشش وکړي چې یو غزل ووایي خو که چېرته د مخکتنې سره مشاعره لیکلی شوې ده د صدر صاحب په بخښنې سره خو بیا که دوی سلیکټډ شاعران کړی وی انتخاب شاعران وی نو که هغوی بیا 15 غزلې هم وي هغه به بیا موږ برداشت کولی شو. نو په ډېره بخښنه چونکې زه خو په خپله دلته میلمه یم خو نه د افسر صاحب خبرو دا ټول د پښتنو دا پروګرامونه چې دی کې موږ ټول پښتانه قربانه یو. نو دغه یو مشوره وه. نور ډېر زیاته بخښنه هم ستاسو نه ځکه چې تاسو خو په خوږه کې زه والم. صرف یو درې شعر ویم چې تا د انا له وجې ما نه شکایت نه کوو ځکه خو ما درته د اسم وضاحت نه کوو. او هلته کې یو سړي نامه د نفرت نه پېژنده چېرته چې یو سړي په نوم محبت نه کوو. او صدر صاحب ما خو ټول عمر د خپل پلار د خپو تلي ښکل کړي نو بیا په څه وجه بچو زما عزت نه کوو. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه د دې ګران ورور چونکې